وې دا وظیفه ما کړې دا ډیره پاورفل وظیفه ده او زما د سوچ نه غټ ضرورتونه الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره پوره کړی دي. السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ. ملګرو سورہ مخ کې تاسو ته د هر حاجت پوره کېدو لپاره د بسم الله الرحمن الرحیم یو ختم در خودل او چې څوک د بسم الله الرحمن الرحیم دا ختم وکي ورپسې د خپل حاجت پوره کېدو لپاره د الله رب العزت نه دعا وغواړي نو د دې به ان شاء الله هر قسم حاجتونه د الله تعالی په فضل او کرم سره پوره کیږي. نو یو ملګری پکې کمنټ کړی دی وای دا وظیفه ما یقینا کړی دا ډیره پاورفل وظیفه ده او زما د سوچ نه غټ ضرورتونه الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره پوره کړی دي. دینه علاوه نور پکې ډیر خپل کمنټونه ملګری کړیو چې موږ ته ډیر ښه رزلټ ملو شوی دی خو بعض ملګرو پکې دا ته پوښتنه کړو چې موږ د وظیفې باندې صحیح طریقې سره پوه نشو په دې ختم باندې د بسم الله الرحمن الرحیم صحیح طریقې سره پوه نشو موږ ته وی لکشان وضاحت وکا چې دا به ټوټل 100 پیری ویل دي په یو ورځ کې 100 پیری ویل دي د تاسو غوا کې دی ښا تاسو په یو ځل بیا پیو مسیج وکنه نو بسم الله الرحمن الرحیم د دې یو ختم کول دي دا 2000 پیری برابر ول دي کنه خو ټوټل 2000 پیری برابر ول دي په یو ورځ کې 2000 پیری لازمي نه ده ټوټل 2000 پیری برابر ول دي اوس هغه تاسو خو هغه چې هر څو ورځو کې برابر وي خو بهتره ده کنه چې بسم الله الرحمن الرحیم 2000 پیری تاسو په یو هفته کې برابر کړئ په 12 ورځو کې دا تاسو برابر ول شي بیا هم صحیح ده خو ترتیب دا څه ده کنه چې تاسو به بسم الله الرحمن الرحیم شروع کړئ چې کله 0 پیری برابر شي کنه ورپسې به یو پیره درود شریف وایي او ورپسې بیا به خپل حاجت پوره کېدو لپاره د الله تعالی نه دعا وغواړئ بیا به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کړئ چې بیا 0 پیری برابر شي کنه نو بیا به تاسو درود شریف یو ځل وایي د مونږ والا او پسې به د الله تعالی نه بیا دعا وغواړئ د خپل حاجت پوره کېدو لپاره دعا نه پس په بیا تاسو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کړئ چې 0 پیری بیا برابر شي 3000 پیری برابر شي بیا به تاسو یو پیره درود شریف وایي او د خپل حاجت پوره کېدو لپاره به بیا د الله تعالی نه دعا وغواړئ نو مزداسي بوایي وایي چې کله 2000 پیری برابر شي کنه بیا به تاسو یو پیره درود شریف وایي او ورپسې به د خپل حاجت پوره کېدو لپاره به بیا د الله تعالی نه دعا وغواړئ چې ټوټل 2000 پیری تاسو برابر کړئ بس ختم پوره شو اوس که دا 2000 پیری تاسو په یو ورځ کې برابر ول شي په 2 ورځو کې برابر ول شي 3 ورځو کې هفته کې په 12 ورځو کې 400 ورځو کې تاسو برابر ول شي خو ټوټل 2000 پیری برابر ول دي هر 0 پیری چې برابرېږي درود شریف په یو ځل تاسو وایي او د خپل حاجت پوره کېدو لپاره به بیا د الله تعالی نه دعا غواړئ نو په دې طریقې سره چې تاسو 2000 پیری بسم الله الرحمن الرحیم برابر کړئ او هر 0 پیری تاسو درود شریف او دعا غواړئ نو ان شاء الله د الله تعالی په فضل او کرم سره به تاسو دغه حاجت پوره کیږي دغه ارمان به تاسو پوره کیږي دغه دعا به الله تعالی تاسو قبلوي ان شاء الله صحیح شو جی نو امید دی چې ان شاء الله تاسو اوس په دې وظیفه باندې پیښوي ک بیا به تاسو ته خبري خیر د کمنټ کول شي زه به بیا भरपूर کوشش وکم چې تاسو ته جواب درکم تاسو به پیکم خو دا ختم زموږ عزتمند ډیر مجرب دی علماء کرام دا خودلې دي خامخا یو ځل تاسو وکي 2000 پیری بسم الله الرحمن الرحیم دا دونه ګران نه دي په 12 ورځو کې خو ډیر زر پوره کېږي زموږ عزتمند 14 کې زر هم تاسو وایي کنه نو په 12 ورځو کې به برابر شي او کدینه زیاته وای په هفته کې برابر ول شي کنه ډیره بهتره ده نو دا ختم تاسو وکي د خپل حاجت لپاره د الله تعالی نه دعا وغواړئ ان شاء الله زما د الله تعالی نه امید دي چې تاسو دغه حاجت به د الله تعالی په فضل او کرم سره پوره کیږي صحیح شو په دې باندې په خپل عمل وکي او نور مسلمانانو سره د ثواب پنځت باندې دا ویډیو هم ډیره شیر کړئ شاغي هم دا ختم زده کیم دا شروع کی او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت مخشال آباد ساته دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان